پېښور کې پر پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي ځانمرګي برید او پر افغان طالبانو د پاکستان تازه ګزار. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پېښور کې پر پاکستاني ځواکونو ځانمرګي برید شوی دی. خیبر پختونخوا پېښور په حیات آباد سیمه کې چارواکي وایي د یوې چاودنې له کبله د پاکستاني امنیتي ځواکونو 6 کسان ټپیان شوي دي. پېښور کې د بي بي سي خبریال رحمان الله د پېښور کینټ سیمې پولیسو یو مشر آی پی وقاص رفیق له قوله وایي چاودنه د ځانمرګي برید له کبله رامنځته شوې ده. نوموړي پولیس افسر زیاتوي د اف سی نیمه پوځي ځواک د ګاډو کتار له سیمې د تېرېدو په حال کې و چې ځانمرګي برید پیښ شوی. د پاکستاني رسنیو په ریپورټونو کې ښکاري چې د پیښې په ځای کې یو بشپړ سوځېدلی ګاډی پروت دی. ځایي پولیس وایي پیښه کې ټپیان شوي کسان حیات آباد میډیکل کمپلیکس نومي روغتون ته لیږدول شوي او په وینا یې د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت اندېښمنوونکی دی. د یاد برید مسؤلیت ټي ټي پي منلی دی. بل خوا رانا ثناءالله وایي افغانستان د ټي ټي پي په مرکز بدل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې چې افغانستان د تحریک طالبان پاکستان لپاره په امن پټنځای بدل شوی. رانا ثناءالله له جي نیوز سره په مرکه کې افغانستان له سرپرست حکومت وغوښتل چې له نړۍ سره خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وویل دوی غلط دي. تاسو پوهیږئ چې هره ورځ د پاکستان امنیتي ځواکونه وژل کیږي. زموږ د اردو افسران او سرتیري هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پاکستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی بلکې خوندي پټنځای ورته بهر یعنې افغانستان دی. له هغه ځایه دوی د دې هدف لپاره د 3 یا 5 کسانو یوه ډله تنظیموي او لیږي. په دې اړه له افغان حکومت سره خبرې روانې دي. له بل خوا اسلامي امارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې ردوي او ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.